بسم الله الرحمن الرحیم. د اکرم عثمان فیسټیوال ټولو قدرمنو ګډونوالو او لیدونکو ته سلام، مینه، ادب او احترام وړاندې کوم. واحد الله تنویر یم او تاسو سره د کیلې تر سرلیک لاندې یوه لنډه کیسه شریکوم. وخت مو ډېر نه نیسم، راځم کیسې ته. هلک پنسل په لاس پړمخې پر کتابچه پروت و، رسامي یې کوله. کوچنۍ نجلۍ وخندل. وګوره خوله دې څومره غټه ورکړه. سړي چیغه کړه، ای پروفیسره! هلک ودرېد. وګوره څو بجې دي؟ هلک پورته دیوالي ساعت ته وکتل. په خواره خوله یې وویل، ابا پاوکم 8 دي. سړی پرې وربرک شو. د شوده زویه، سم ووایه، په پاوکم دې نه در پوهېږم. هلک سر ښکته واچاوه، ورغبرګه یې کړه. لږ وروسته 8 بجې کېږي. سړي د ښځې له لاسونو تور پټکی واخیست. تور تازه رنګ کړي بوټونه یې ورته سم کړل. سړي غاړې تازه کړې. هغه ګړۍ یعنې لاسي ساعت هم راکړه. مړوند یې د کوټې له ورسۍ راغورځېدلو د لمر ژېړو وړانګو ته وښوراوه. د ژېړ طلایي ساعت شغلې د کوټې پر دیوالونو راتاو شوې. ماشومانو ته یې مخ ور واړاوه. نن ښوونځي ته مه ځئ، زه مو ادې تر ډاکټره پورې بیایم. مشره خور مو کور کې یوازې مه پرېږدئ. وخت خراب دی، نه چې سبا مې مخ تور شي. کوچنۍ نجلۍ د هلک غوږ ته خوله ورنږدې کړه. وروره، چې ابا په ساعت نه پوهېږي ولې یې په لاس تړي؟ هلک پنسل کېښود. کرار یې وویل، نه پوهېږم. ابا وایي چې دا رقم قیمتي ساعت په ټول کلي کې څوک نه لري او بل ښه ښکاري. سړي د آلیس کې چیغه کړه، سپېرې! ناوخته دې کړه. له ستړي ساه سره مل ښځینه غږ راغی. درغلم. سړي وویل، ګوره چادري دې سمه په سر کړه. لاره کې به یو او بل طرف ته نه ګورې. موټر کې دې ټوخی نه منم او پاتې شوه له ډاکټر سره به زه غږېږم. له کور ووتل. د سړک پر غاړه یې ښځه یوه زړه کنډواله کې کېنوله. شېبه وروسته وړاندې خړو دوړو کې موټر راښکاره شو. سړي ښځې ته ور غږ کړ، سپېرې راځه. دواړه موټر ته پورته شول. سړي خپل ټول نظر په ښځه کې اچولی و. ښځه ځوړند سر په چادري کې غونجه ناسته وه. سړي د ښځې طرف شیشه ښکته کړه. تړپ شو. نسواره ولاړې باد بېرته د ښځې په چادري راوړې. ښځې ځان سره وښوراوه. سړي خوله ورنږدې کړه. مه ښورېږه، د تربره موټر ده، ولې مې سپکوې؟ ځنډ وروسته په بازار کې له موټر کوز شول. سړی له ښځې 2 قدمه وړاندې روان و. دواړه د بازار یوې څنډې ته چې هلته به خلک د رفع حاجت لپاره ورتلل ورسېدل. سړي ښځې ته وویل، همدلته کښېنه، زه لږ سودا کوم، بېرته راځم. وروسته سړی راښکاره شو. غټ څادر یې پوزې ته ونیو. ویې ویل، اوف، دا څومره بد بوی دی. له 2-3 ځایه پوښتنې وروسته یوې وړې میخانې ته ننوتل. سړي ور د مخه وویل، ډاکټر صاحب پښې یې خوږېږي، له ملا په تکلیف ده او ساه یې بندېږي. رکه روغه وه، خو بس چې جوار مې خرڅ کړل، یو ناڅاپه دې کې هم مرضونه را پیدا شول. ډاکټر وویل، پرېږده چې خپله وغږېږي. سړي لمن په زنګون سمه کړه. خو ما درته وویل. ډاکټر ښځې ته وکتل. خورې، څو اولادونه لرې؟ سړي ژر وویل، مال د خدای دی، 8 سره خلخانه لرم. ډاکټر پر سپین کاغذ 100 کرښې ولیکلې. کاغذ یې سړي ته ونیو. ورشه، دا درمل راوړه. سړي پر ښځه غږ کړ، پاسه، سپېرې ځو. ډاکټر ور غبرګه کړه، دا دې همدلته ناسته وي، ته درمل راوړه. سړی په تېزۍ ووت. ډاکټر عینکې سمې کړې. ویې ویل، خورې، نوم دې څه دی؟ ښځې په شرمناک غږ وویل، زربیبي. خاوند دې ولې سپېره درته وایي؟ ښځه چادري کې وښورېده. زه چې نوې راواده شوم، خاوند مې ټوپک صفا کو. ناڅاپه ترې خپل کوچنی ورور ولګېده. تر ډاکټره هم ونه رسېد. ځای په ځای شو. له هغې پېښې راوروسته مې خاوند سپېره بولي. وایي ستا ټنډه ما پسې ښه لاړه نه. ښځې پسې زیاته کړه، ډاکټر صاحب، کاشکې دې پارچه کې یو جوړ کلوشې هم راته لیکلی وای، هغه یې نه راته اخلي. ډاکټر مسک شو. د ښځې پښو ته یې وکتل. په شکېدلو پلاستیکي بوټونو د پینو، ژېړو او شنو تارونو ځای نه کېده. د ښځې وچو او ډنګرو پښو ته یې خوا بده شوه. غلي یې وویل، خورې، دروند کار ته لاس مه ور وړه او حمامونه ډېر مه کوه، پښې او ملا به دې ښه شي. سړی په بېړه راننوت. تېزه ساه یې اخیسته. ډاکټر صاحب، دوايي وګوره. ډاکټر سړي ته وکتل. ګوره، په بازار کې یو جوړ ښه بوټونه دې مېرمنې ته واخله. سړي د ښځې پښو ته وکتل. ښځې ژر چادري په پښو واچوله. سړي وویل، کور کې نوي ایښي دي. ښځه زانګې وانګې په سړي پسې روانه وه. د چادري له وړو سرو یې د کیلو ولاړې رېړۍ ته په خوند کتل. سړی لږ مخکې ودرېده. د دوکان مخ ته په راځړېدلو زنځیرونو لاس تېر کړ. دوکاندار ته یې ویل، دا یو غټ زنځیر راکړه، سپی ګلټیر دی. هغه پخوانی هم وشکاوه. سړي زنځیر واخیست. ښځې هماغسې د کیلو رېړۍ ته کتل. سړي چیغه کړه. ښځه ولړزېده. دواړه روان شول. پای.